خپلواک تلویزیون درنو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغانستان د کرکټ سوپر فن رحیم صدیقی وایي چې په هر حالت کې د افغانستان د کرکټ ټیم تشویقوم. د لا زیاتو معلوماتو دپاره او د ورته نورو سپورتي خبرونو د تعقیب لپاره له تاسو درنو څخه هیله کوو چې زمونږ د یوټیوب چینل خپلواک تلویزیون در سره سبسکرایب کړئ او نورو دوستانو سره یې شیر کړئ. د افغانستان د کرکټ سوپر فن رحیم صدیقی وایي چې په هر حالت کې د افغانستان د کرکټ ټیم تشویقوم. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم روانه میاشت په هند کې د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم کوربتوب کوي چې پکې به یو ورځنۍ 20 اوریزه او ټیسټ لوبو سیریز شامل وي چې لومړنۍ لوبه د روانې عیسوي میاشتې په شپږمه نیټه چې یو ورځنۍ لوبه به وي ترسره کیږي. په دې وروستیو کې اوازه وه چې د افغانستان د کرکټ ټیم او د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم ترمنځ لوبې په تلویزیون نه ښودل کیږي او رحیم صدیقی چې لاله وړاندې اماراتو ته رسېدلی و او غوښتل یې چې په APL یا د افغانستان کرکټ لیگ کې ګډون وکړي، چون دغه لیگ وځنډېده، نو اوازه خپره شوه چې رحیم صدیقی هند ته په دې خاطر نه ځي چې لوبې په تلویزیون نه ښودل کیږي. خو دا خبره رحیم صدیقی رد کړه او ویل چې په هر حالت کې به که لوبې په تلویزیون ښودل کیږي یا نه ښودل کیږي، زه د افغانستان کرکټ ټیم تشویقوم او وار له مخه هند ته رسېدلی دی تر څو د ویسټ انډیز په وړاندې د افغانستان د کرکټ ټیم او مینوال تشویق کړي.